زه اوس د مهال ویلوړ یم د بوړې بازار بوړې مارکیټ کې چیرته چې اوبه د بارون نه بعد په هفتو باندې په مارکیټونو کې ویلوړې وي. دغو د اوبو د وجې نه خلکو لا او سره دوکاندارانو لا ډېر سخت تکلیف دی. په دغو مارکیټونو کې چې کوم خلک سوداګانو راروڅي هغه تیرې یو مارکیټ نه بل مارکیټ لرسي د دغې وجې نه دا ډېر سخت په مشکلات کې دي. د دغو کوم اوبه چې په دغو مارکیټونو کې ویلوړې وي د په دغو کې د ډینګي او ملیریا د بیمارۍ د پیلېدلو هم خطره موجوده رو. تر اوسه پورې چا هم په دا باندې نوټس نه دی اخیستی. دوکانداران وایي چې موږ بار بار حکومتي واکدارانو ته او د ټي ایم ای او تاجرینو دغو ټولو واکدارانو ته خپل غږ رسولی رای، خو تر اوسه پورې چا هم په دا باندې نوټس نه دی اخیستی. یو ځل بیا دلته کې وضعي خلکو دوکاندارانو د حکومت وغ نه مطالبه کړې رو چې د دغه د زر تر زره نوټس واخیستلی شي او کوم د اوبه په مارکیټونو کې ودرېږي د دغو د وښکلو انتظام وکړلی شي. ذاکر افریدي، وحدت نیوز، باړه، ضلع خیبر.